دوه شیان پرې نږدې کړي. نور چې څومره نیکي مو کولی شوئ هم خپل اجر او خپل ثواب ده، خو دوه شیان پاتې نشي: د ماخوستن جمع، د سهار جمع. شیطان خو ګورې بد دښمن ده. خوراک وکړو، ګېډې ښې مړې کړو، اتې بس وختي کې څومره دومره وخت کې نو نیم ساعت نور د جمع دپاره نسو کېناستلی. دا د شیطان وسواس ته ګورې د عظیم خیر نه محروم کوي. ماخوستن او د سهار جمع چې چا ونیوله د لیلة القدر ثواب خدای ورکوي. که دا ورنه پاتې شو لیلة القدر ثواب محروم پاتې شي. یو نفر حضرت عمر ورته ولید جمع تر تېره وه د سهار، وایي ولې جمع ورنه پاتې ده؟ وایي ټوله شپه عبادت کړی په آخر کې خوب ورغی. وایي کاشکې ټوله شپه یې خوب کړی و خو دا جمع یې سهار وایي. جمع ډېر مهم شی ده. ماښام جمع اکثرونه په خوراک پاتې که 14 ساعته دې روزه ونیوله، و د خدای بنده، و د خدای بنده 14 ساعته دې روزه ونیوله، 12 ساعته دې روزه ونیوله، ورځې چې غټېږي زیاتېږي، چې کمېږي کمېږي. د ماښام په جمع به څو دقیقې وځي، خو 5 دقیقې شپږ دقیقې جمع څومره په کلیوال باندې کېږي. ولې دغه جمع پرېږدی؟ ولې پرېږدي؟ ولې خدای بنده د غټ خیر نه دې ځان محروم کړ؟ رمضان مبارکه ده، د عباداتو وخت ده، د خدای د رضا وخت ده. جمع تا نه پاتې کېږي. جمع څومره مهم شی ده. ماخوستن او سهار جمع درنه پاتې نشي. رسول الله مبارک وایي صلی چې الله تعالی یې روزې فرض ګرځولي دي، د شپې قیام تراویح نفل ګرځولي دي. څوک چې یو ثوابي کار کوي، کوم خیر کوي، د نفلو نه یعنې فرض نه وي، د فرض و ثواب خدای ورکوي. لکه فرض چې ادا کړل په روزه مبارکه کې نفل کول، که لمونځ کوې، که صدقه ورکوې. د فرضو لکه په نورو وختو کې چې زکات ورکوې، دلته نفلي صدقه ورکړه، د زکات ثواب خدای درکوي. سبحان الله، څه دې خیر میاشته ګورې. او څوک چې فرض پکې ادا کړي، لکه په نورو وختو کې چې 80 فرضونه ادا کړي دي، 80 فرضونه، یو په 80 چنده خدای پاک ثواب ورکوي. دا د صبر میاشت ده، د صبر میاشت ده. صبر میاشت څه معنا؟ خوراک پورې بند، چیکاک بند، کورني خواهشات بند. که څوک درته کنځا کوي، ته به ورته وایې چې زه روزهدار یم وروره، زه کنځا مې نه کوم، زه جنګ نه کوم. ته دا په صبر څه ګورې چې نفس ته مات نه کړي، نو ته کله دې خبر ورته کوي. بل درته کنځا کوي، بل درته بده خبر کوي، بل درته تونده خبر کوي، غوسه درسره کوي، ته ورته اني صائم، زه روزهدار یم وروره، زه د جنګو والا نه یم. بس خبره خلاص، جنګ به هم ختم وي. الله به تا ته کوم مقام په دغه باندې درکوي. دا د صبر میاشت ده. عباداتو باندې صبر ده، له ګناهو صبر ده، یو بل سره په همدردي باندې کومک کولو باندې صبر ده. په نفس دې ګور ده، دا به ته کوې. د صبر ثواب یې جنت ته رسول الله مبارک وایي. و شهر المواسات، او دا میاشت د همدردۍ ده، همشریکۍ ده. بل مسلمان سره ته خپل څه چې خدای پاک درکړي دي شریک یې کړه. ورور دې مسکین ده، همشیره خور دې مسکینه ده، ترور خاله دې مسکینه ده، عمه دې مسکینه ده، لور دې مسکینه ده، بل چېرته واده ده، اول تقریبا درته کنځه کول په دغو ډېر ثواب ده. همسایه دې مسکین ده، حال یې واخله. داسې مه کوه چې تا ته 100 قسمه خوراکونه ایښي دي او هغه وچه ډوډۍ نه وي. ډېر داسې کسان دي. رسول الله مبارک ګورې دا د همدردۍ تعلیم ورکوي. د دې حال اخله، چېرته دې مسکینان، چېرته دې غریبانان، همکاري ورسره وکړم، کومک ورسره وکړم، په دغه به الله تا ته جنت درکوي. ته د خدای نه څه شی غواړې؟ مدرسه کې طالبان وي، د مختلفو ولایتو، د مختلفو ځایو راغلي فقیر مسکین طالبان دي. ګورې لا یسألون الناس الحافا. د دوی حالت خدای په قرآن کې ذکر کړی دی. دې مه ګورې چې ښایسته پټکي په سر د خدای غیرت ورکړی دی. داسې کسان وي، دغه مدرسه کې داسې کسان وو، کورو ته نه تلو، د کورو کرانه وه ورسره، خو دومره غیرتي وو چې ناظم صاحب یې نه خبراوه چې اوس د کور کران نشته. خښتې نیولې وې چې څو ورځې دا وکړو، موږ به کورو ته لاړ شو. ګورې نن د صوفي طالبان نشته، دغه طالبان یې په ځای دي. دغو سره همکاري وکړئ، تاسې ته به الله جنت کې درکوي. د مختلفو وطنونو نه راځي. څه دپاره راځي؟ کاروبار نشي کولی، تجارت نشي کولی، خط نه لري، دهقاني نشي کولی، دکانداري نشي کولی، ټول کولی شي، خو راځي چې دغه د خدای قرآن، د خدای دین، دا په ما حق لري، دې ته زه ځان وقف کوم. خیر ته مسکین دي یم، خوار دي یم، تکلیف دي یم، یا خو ګرمي دې تېره کړمه، خو چې زه د الله دین زده کړم او خلکو ته یې ورسوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوږې تېرې کړي دي. داسې حال د رسول الله مبارک ته معلوم ده. صحابه کرامو، اصحاب صوفي طالبانو د رسول الله مبارک ابو هريره مبارک باندې په دې لوږې نه بېهوښي راغله.
رسول الله مبارک راته وایي وشهر المواسات دغه میاشت د همدردۍ د دې بل سره همدردي وکړه کومک و همکاري ورسره وکړه وشهر یزاد فیه رزق المؤمن داسې میاشت ده چې روزي د مؤمن پکې زیاتېږي روزي هم دغه د بدن روزي چې خوراکونه دي هر قسم انسان چې ګوري تاسو تجربه باندې ثابته کوي خدای پاک یو شی ورته رسېدلی مخکې د خدای پیغمبر دا پیشګویي وکړي صلی الله علیه وسلم خدای پاک یو څه ورته برابروي خو تا ته به خدای اجر پرې درکوي چې ته ورسره همکاري کومک وکړي که اوبات هم خدای پراخي پرې راولي که مسکین هم خدای پراخي پرې راولي او د روح غذا چې برکات الهي اسماني هغه د روح دپاره چې کوم غذا دي د معنویت دپاره هغه برکات هم خدای تعالی په دغه میاشت کې زیاتوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم من فطر فيه صائما كان له مغفرة چا چې روزه ماته ورکړه روزهدار ته د دې دپاره به بښنه شي الله به دې ګناهونه ورته معاف کړي لذنوبه وعتق رقبته من النار غاړه به خدای له اور دوزخ ورته ازاده کړي چې روزه مات چاته ورکړي دغه نیت کې کوئ ورکوئ کوشش کوئ یو مسلمان ته یو شی ورکوئ ډېر ښه بهترین وخت ته ګورئ او دومره ثواب به خدای پاک ورکوي لکه هغه روزهدار چې روزه پرې ماته کړي ده په روزه ماتې ده ته به پوره د هغه د روزې ثواب خدای پاک ورکوي خو روزهدار دې خفه کېږي نه چې بل چا روزه ماته یې ورکړه هغه ته هم دومره خدای پاک ثواب ورکوي د ده ثواب نه کمېږي ده ته پوره پوره خپل ثواب دی روزهدار چې چا روزه ماته یې ورکړه هغه ته هم د دې د روزې غوندې ثواب خدای ورکوي سبحان که 100 نفرو ته د روزه ماته یې ورکړه په دې ورځ تا 100 روزې ونیولې مبارک دې که 500 ته دې ورکړه 50 روزې دې ونیولې که 1000 ته دې ورکړه 1000 روزې دې ونیولې خدای دې پیغمبر حدیث وګورئ تشریح درته کوم څه وایي چې د هغه د روزې نه کمیږي نه خو تا ته پوره د هغه ثواب خدای پاک درکوي چې تا یې ورته روزه ماتې ورکړه صحابه مبارکین سره بچې نه اکثر مسکینان اوس عرض کوي قلنا یا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به صائما مونږ خو هغه څه نفسو پیدا کولی چې روزهدار ته روزه ماته یې ورکړو ځکه دوی به په کورو کې څه شی نه وو مخکې به داسې وګورئ اوس خدای پاک اساني راوستله شکر ادا کړئ دا تکلیفونه ټول صحابو له موږ تاسې تېر کړي اول به روزه کې داسې قانون الهي و چې کله به ماښام سو چې لا ویده به نه وي خوراک و چښاک دې کوی سوی خو چې یو وار به ویده سوي بیا تر بل بېګا پورې تر بل ماښام پورې بیا خوراک و چښاک بند یوه شپه یو صحابي مبارک راځي کور ته صحابي مبارک راغی کور کې کښېنست یو ورځ یې په مځکه کې کار کړی ده د مځکې کار څومره سخت دی تاسو سوچ وکړئ یو ورځ یې کار کړی ده ماښام کې کور ته راغی په کور کې یوه خورما نسته بیبي مبارکه لاړه چې یو روزه مات چې ورته را پیدا کړي چې ویلې داسې پورې ویده سوی واه خیبة لک تا لره بې نصیبي ده چې نن یوه خورما نسته روزه ماته نسته پرون پېشنمي کې به یې څه شی خوړلي تاسو سوچ وکړئ پرون شپه به یې څه شی خوړلي صحابي مبارک پس د خوراک نسل که صفات څه ونسل بېهوښي پرې راغله د دې الوجه داسې څه نور واقعاتو پېښ سو خدای پاک اساني راوستله چې تر سهاره پورې خوراک و چښاک ورکوی سي ګورې خدای څومره راته اسانه بلکې ثواب هم پرې پېشنمي درکوي ته چې پېشنمۍ وکړې خدای پاک ثواب درکړي د اهل کتابو سره مخالفت راځي د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم موافقت راځي پېشنمي کې خدای ثواب هم درکوي او مخکې دا شی نه و چې یاره به ویده سو بیا خوراک تر بل بېګا نسوی کولی نو صحابه مبارکین عرض وکړي چې یا رسول الله مبارک موږ خو داسې شی نه لرو چې چا ته روزه ماته یې ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وایي دا ثواب هغو چا ته هم خدای پاک ورکوي چې یو غړپ شودې لیک شودې چې عام اوبه ورسره ګډې لیک شودې چا ته ورکړي په دغه هم خدای پاک دغه ثواب درکړي دغه روزهدار د روزې ثواب خدای درکړي وس ته دې ګوره چې څومره دې وس وي هغومره دې وس مطابق ته ورسره وکړه خدای پاک دا ثواب درکړي او تمرتن که یوه خورما ورکړي دومره ثواب خدای درکړي او شربة من ماء یا یو غړپ اوبه ورته ورکړي یو غړپ اوبه ورکړي روزه ماتې دپاره چې مسلمان وروره دا واخله دا همکاري ورسره وکړي نور وس دې نه رسېږي په دغه هم دومره ثواب خدای پاک درکړي الله دې ګناهونه معاف کړي او رسول الله مبارک وسلم ومن اشبع صائما چا چې روزهدار موړ که سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة سبحان الله چا چې روزهدار موړ که الله تعالی به د ما د حوض کوثر نه ده ته اوبه ورکړي تر څو چې جنت ته داخلېږي 50,000 کاله د قیامت ورځ د الله به دی نه تبی کوي اللهم ارزقنا تسویل زده م کو چا چې روزهدار موړ که دومره روزه ماته ورسې موړ شي الله د حوض کوثر د رسول الله مبارک نه
اوبه ورته ورکړي بیا به تر څو چې جنت ته داخلېږي دی به نه تږی کېږي او جنت کې خو بیا تنده نشته هغه ته خو بیا ازادي او ازادي ده خوشحالي او خوشحالي ده بیا رسول الله صلی الله وایي دا داسې میاشت ده چې اول رحمت ده مابیني مغفرت و بخښنه ده د ګناهونه او آخر عتق من النار ده اولو لس شپو کې د خدای رحمت را شروع سي خو ګوره دا لس شپې درنه خرابې نه سي چې خدای پاک رحمت در باندې وکړه ته دې بخي په دې مابیني لس شپو کې بخي بندګان او په دې آخرو لس شپو کې بیا اعتاق من النار ورته کې د اور دوزخ الله تعالی ازادي الله دې موږ ته ټول ته نصیب کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چا د خپل مملوک غلام نه سپکوالی وکړي د بوجې پرې رانهوسته اساني یې پرې راوستله خدای پاک به ده ته بښنه وکړي او دی به د اور د دوزخ نه آزاد کړي دا داسې میاشت دا بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر دی شعبان مبارکې دغه میاشتې کې صحابه کرامو ته کړی ده چې دا د همدردي میاشت ده دا د رزق الله تعالی پکې زیاتوي روزه مات چې چاته چا ورکړه د هغه پوره ثواب درته خدای پاک ورکوي خو د هغه ثواب نه کمېږي یا دې خفه کېږي نه چې ما ته روزه مات راکړه ده ته د ما ثواب هم د ما روزه به کمه سي نه روزه دې نه کمېږي هغه ته پوره ثواب دومره خدای پاک ورکوي او چا چې روزهدار موړ کړي د حوض کوثر د اوبو نه به ته اوبه ورنیسي بیا به هېڅکله نه تږی کېږي او اول شپې رحمت مابیني مغفرت و بښنه ده اخري د اور ازادېدل دي داسې مبارکه میاشت روانه ده ډېر ورته خوشحاله اوسېږي ډېر مرحبا ورته وایي ډېر ښه راغلاست ورته وایي ډېره خوشحالي ورته ښکاره کوي ځکه خدای به مو له اوره دوزخ کې عذاب کړي خدای به موږ تاسو ته بښنه وکړي ډېر ګناهګار ګوري خپلې ګناه ته مو فکر نه ده له دې نه غټه ګناه بله نشته چې په خپله ګناه نه پوهېږو ډېر کسان وایي چې ما څه ګناه کړې ده تا دغه غټه ګناه نه چې متکبر یې کبرجن انسان یې د خدای جل جلاله په صفت کې دعوه کړې ده چې ما نه څه کړي د خدای پیغمبر دومره زړه کړی ده چې سینې مبارکې داسې خټوټۍ لکه دیګ چې په جوش راسي موږ تاسې خو ډېره لرې خبره ده هو الله ته امید لرو چې الله به موږ تاسې بکي رمضان مبارکه کې پخوانیو بزرګانو څه عمل کاوه یو به سړی کوشش کوي چې دوی په طریقه لاړ شي حتی الامکان دویم به دا چې څومره عمل وکړي سړي ته باید ځان کم ښکاره شي که عجب درته پیدا شي ګورې بیا د عمل ټول ختم شي داسې به نه وایي چې ما دومره روزه ونیوله دومره منځونه مې وکړه دومره تلاوتونه مې وکړه زه خو ولا یو شی یم ګورې بیا عجب څه دې ته عجب وایي ځان غټ ښکاره کول شیطان چې ځان غټ ورته ښکاره سه ګورې مخکې په مځکه او په اسمان او په جنت کې خدای اجازه ورکړل چې عبادت کوه ځان غټ ورته چې اوهو دا خو زه ډېر عزتمن یم ځکه خدای داسې راته وایي نو خدای تعالی اوس په دې معلومات نشي الله آدم علیه السلام پیدا کړ خدای ورته امر وکړ چې سجده ورته وکړه دوی ویل څنګه دته سجده کوم زه دې له اوره پیدا کړم دې له خاورې دته زه سجده وکړم د الله امر ونه منه ابدي متروک د خدای رحمت ځان به کم درته کار کوي امید هم لري او د خدای نه به ویره هم درته کوي اوس راځي امام ابو حنیفه رحمه الله سیر اعلام النبلاء دا راخیستې دي امام صاحب مبارک رحمه الله چې موږ تاسې ټول الحمدلله د په مذهب باندې ټول وایي الحمدلله امام صاحب مبارک په رمضان مبارکه کې یو شپېته ختمونه د قرآن عظیم شان کوي یو شپېته ختمونه څو ختمونه جواب راکوي یو شپېته ختمونه څنګه 10 ختمونه یې د شپې کول 10 ختمونه د ورځې او یو ختم یې په تراویح کې کول یو شپېته ختمونه امام ابو حنیفه رحمه الله کول امام شافعي رحمة الله علیه دې مبارک هم په رمضان مبارک کې یو شپېته ختمونه کول امام شافعي رحمة الله علیه ځان ته مذهب لري خو د امام صاحب مبارک رحمه الله د شاګردانو شاګرد دی مبارک او د امام صاحب ډېر احترام ساتي امام ابو حنیفه رحمه الله او یا زره ختمونه د قرآن عظیم شان کړي داسې چاته مذهبي ګوره او یا زره ختمونه د قرآن عظیم شان ته وایې دا څنګه کېدلی شي دې وجه ورته ته وایم زه به دې ومني انشاءالله زاره خبر الحمدلله حتی الامکان په دلیل باندې کوم شیخ الهند رحمه الله محمود الحسن د دیوبند هند علماو ډېر لوی بزرګ عالم تېر سوی د مبارک په رمضان مبارکه کې تر پیشنوي پورې امام به ورته ولاړ او ده ته به یې قرآن عظیم شان تلاوت کوو تر پیشنوي پورې به دا خپل لمونځ رساوه یو وخت کې دی مبارک ډېر کمزوری سو ځکه خوراکونه یې بزرګانو کم کول ډېر کمزوری سو نو کور کې بیبیانو مبارکانو بچیان څوک چې و دې وویلې چې دا مبارک ډېر کمزوری سو چې هر څه ورته وایي چې ضعیفه شوې نور زه لږ ارام کوو خوب کوه د شپې روښانه که ته وایې ولنفسک علیک حق هغه یې ادا کوو هغه دوی ښه علما دوی په هغه باندې ښه پوهېږي نو تاسو حق ادا کېده خپله اندازه لري
نو دوی ورته ویلې چې آرام کوه. دوی ویلې چې تر بلې روژې پورې به خو دا زه ژوندی یم که به مړ یم، تر بلې روژې پورې به زه ژوندی یم که به مړ یم. مه کوو دا د ګټې وخت ته ولې مې منې کوي؟ زه ګټه باید وکړم. یو شعرګنجي وایي په بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه. ډېر دغسې یو رمضان کې وي بل رمضان کې بیا خلک نه وي. او بزرګان په دې راز پوهېدلو مه کوه تر بل رمضان به زه یم که به نه یم چې ډېره ګټه وکړم په دې رمضان لپاره. وایي د مبارک وایي دا قانون و چې د بل چا حال به دې وکړي چې فلانی تکلیف ده بیا به ده زر قبلاوه. نو دوی دا قاري دا امام دا یې پوه کړه چې شیخ الهند صاحب ته ورته ووایه چې زه لږ ستړی کېږم نن شپه به لږ راحت وکړو کم به ووایو. دې شپه باندې دوه سپارې ورته وویلې. دوه سپارې چې وویلې دا قاري دا امام یې په خپل کټ کې څملاوه شیخ الهند صاحب رحمه الله چې ته دلته آرام وکړه او مبارک خپله ورغی د دې امام پښې ورته ټینګوي. څنګه صاحب ته خو د ما پیر مرشد ته ما ته پښې راټینګوي؟ وایي نه چې ته لږ آرام سې ته خو امام یې که پیر مرشد دې امامت ده. زموږ تاج المشایخ صاحب مبارک ویلي ارغندی خلیفه صاحب رحمه الله موږ چې هجرت کړو هلته یو امام و قاري و موري هم نه و لوی جومات و میرمشاه کې هلته. نو دی مبارک وایي د هغه مخې ته نت وایي ما ورته ویل صاحب د تا شان او دا خو صرف قاري ده د تا خو ډېر لوی شان ده د دې نه څنګه ته مخته نه ځې او دی مخته کوي. وایي دا جمع دې څوک سپکه نه ګڼي دا جمع ډېر مهم شی ده جمع راکوي د دغه دپاره احترام کوو. نو شیخ الهند صاحب مبارک هم پښې ورټینګوي او دا قاري امام ځان یې غلی واچو چې پروت ده شیخ الهند صاحب مبارک بیا جګ صاحب ماته دا لمونځ کوي. دا قاري بیا ورته راجګ شوی شیخ الهند صاحب مبارک ما ته تکلیف نه و ما خو د تا د راحت دپاره ویلې چې نن به لږ ارام وکړو چې ته راحت شي. دی دغه جواب ورته کوي چې دا د ګټې وخت ده ته بل رمضانه پورې به موږ پاتې وي که به نه وي پاتې دلته ګټه وکړو دا وخت ده. نو هغه قاري بېرته ورته راجګ شو او تلاوت یې ورته شروع کړی. داسې کوشش یې کوو په دې میاشت مبارکه کې. جناب حضرت مبارک رحمت الله تعالی علیه چې ډېره غټه قرباني ورکړې ده. اولینه قرباني افغانستان کې چې ورکړې ده دې کورنۍ ورکړې ده بیا نورو خپلې قرباني شروع کړې دي. د مبارک قاري ګلاب صاحب کیسه راته کوله دته ختم ورکاوه. یو به عام ختم ورکاوه هغه به لږ لږ سپارې کولې په یو ختم به وایي درې شپو کې حضرت مبارک ته کوو. نو درې شپو کې چې لس لس سپارې کېږي. وایي څوک چې شاته ولاړ و د هغه وایي بیا ما ته قصه کوله چې حضرت مبارک تر اخره پورې تر اخره تر څو چې تراویح به خلاصېدې دا لس سپارې وې که زیات وو هر څومره وو پر یوه شپه باندې تر اخره پورې وایي د حضرت مبارک لمنې نه ده خورېدلې. د خدای معرفت یې چاته حاصل شي. ابوبکر صدیق صاحب داسې شان ذکر کوي رضی الله عنه وایي ده به داسې لمونځ کوو لکه بې ساعت یو شی ولاړ. اوس دا خبره چې امام صاحب رحمه الله او یا سره ختمونه کړي دي یا په رمضان مبارکه کې یو شپېته ختمونه کول یا امام شافعي رحمت الله علیه یو شپېته ختمونه کول دا اوس څنګه کېدی شي؟ دا کرامت د اولیاء او د کرامت د اولیاء حق د قرآن عظیم شان په شاهد ده. ډېر احادیث دي یو حدیث نه مشکات شرط در وګورئ باب الکرامات ځان ته باب ده په دې کې بیا ډېر احادیث راوړي دي بخاري شریف مسلم شریف ابو داود شریف ترمذي شریف ډېر احادیث مبارکه بیا په دې کې راوړي کرامت د اولیاء حق. یو وخت کې داسې پېښه شوه شاه اسماعیل شهید رحمه الله واقعه کې راځي په هندوستان کې د ده مبارک به دا طریقې کار و چې مازدیګر لمونځ به یې وکړه تر ماښام پورې به ټول قرآن عظیم شان ختموه. دا د هند بعضې علماو قاریانو اعتراضونه شروع کړي چې دا څنګه کېدی شي چې مازدیګر لمانځه نه تر ماښامه پورې ټول قرآن عظیم شان ختموي. ده ته نو جوش ورغی دا ټولو علماو ته او قاریانو ته اعلان وکړ ټول راځئ د هند په لوی جامع جومات کې راجمع کړه. چې راجمع یې کړه چا د یادو نه چې حافظانو د یادو نه غوږ نیولی ده او چا چې یاد نه و یا یاد هم مخې د قرآن عظیم شان ته ګوري. شاه اسماعیل شهید رحمه الله د مازدیګر لمانځه نه بعد قرآن عظیم شان تلاوت شروع کړ چې هلته مؤذن الله اکبر د ماښام کو دلته په والناس باندې ودرېده او په ترتیل باندې ښه واضح ویلو باندې داسې نه چې تیز ویل ښه واضح ویلو باندې تر ماښامه پورې خلاص کړي. ترمذي شریف در وګورئ ترمذي شریف حواله در کوم داسې صحابه کرام چې په یو رکعت کې ټول قرآن عظیم شان ختم یو رکعت کې د صحابو واقعه ذکر کوي. امام ترمذي رحمت الله ذکر کوي د حضرت عثمان او د دې حالت ذکر کوي. دا د هغو دپاره کرامت ده. نو دې مبارکانو دومره کوشش کوو او تلاوت قرآن عظیم شان کوو. رمضان مبارکه روزه دا دومره فضیلت لري چې په دې خپل وخت سره یې ونیسي. که بې عذره چا نه پاتې شو او یې نه نیوله
ټول عمر که زر کاله عمر شي چې راګرځول خو پې فرض دي درته قضایي پې فرض ده په ټول عمر چې بېرته دې د هغې عوض راګرځوي د هغې یوې روزې ته چې په خپل وخت کې نیولې وای د هغې ثواب ته نه رسېږي. اصل حکمت د رمضان مبارکه دا ده چې سړی له ګناهونو ځان وساتي. لعلکم تتقون الله تعالی وایي چې تاسې ځانونه له ګناه وساتئ، پرهیزګاران متقیان جوړ سئ. نو رمضان مبارکه کې د څو شیانو نه ځان ساتل پکار دي. د څو شیانو نه دې ته متوجه سئ ورونو. یو دا ده چې رمضان مبارکه کې پورې دروغ درته ونه هېڅ هېڅ وخت دروغ ویل نه دي پکار، خو چې د یوه میاشت کې دې کوشش وکړو خدای په خپل ټول عمر توفیق کړي. دروغ ویل عظیمه ګناه ده. حدیث مبارک کې راځي وایي څوک چې دروغ پرې نه دي او عمل په دروغو پرې نه دي، الله ته هېڅ ضرورت هم د دې نشته چې دی خوراک وچکاک کړي. دا لکه تهدید چې ورکوي چې خدای تا ته ضرورت نه لري چې ته د خوراک وچکاک پرېږدي. دروغ نه پرېږدي، دروغ وایي. عجب مسلمان ده. الله ورته وایي دروغ مه وایه، دی دروغ وایي. رسول الله ورته وایي صلی دروغ مه وایه، دی دروغ وایي. او دروغ دومره عظیمه ګناه ده. ګورې په عامو اوقاتو کې رمضان کې دومره سخت عذاب ده، دومره سخت عذاب یې ده. واقعه کې راځي حدیث مبارک ده په ورځ د قیامت به یو نفر ملائکې به یې د اوسپنو د اور په قمچینو وهي، زر کاله به دا چغې وهي الامان الامان الامان، امن غواړم امن غواړم امن غواړم. زر کاله به دا چغې وهي. وایي جبرایل سم ته ووایم چې دا څوک ده؟ وایي دا د تا د امت هغه کسان دي چې روژه کې ګناه نه کوي. دا دومره سخته ګناه ده. ګورئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې دروغ او عمل په دروغو پرې نه دي، خدای هېڅ ضرورت دی ته نه دی خوراک وچکاک پرېږدي. دویم د غیبت نه باید سړی ځان وساتي. پلانی داسې ده او پلانی داسې څه یې کوې؟ دا یو وارې داسې وایي چې پلانی داسې ده، روژه دې هم خرابه کړه، خدای دې هم ناراضه کړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضه کړه، رمضان مبارکه دې ناراضه کړه، ټول ته نه خفه شو. ځان دې دوزخ ته ورکړه. د هغه په ځای یو وارې ووایه چې الله چې ټول راضي شي. د هغه په ځای یو آیات د قرآن عظیم شان ووایه. د هغه په ځای باندې 2 رکعته لمونځ وکړه. د هغه په ځای باندې ذکر او اذکار وکړه چې خدای دې نه راضي شي په دې باندې. دا خو د تباهۍ خبره د انسان لپاره. یو عجبه واقعه نقل کړي دلته. وایي 2 ښځې وې، عربو کې خو ډېره سخته ګرمي وي، د دې ګرمي په وخت کې چې روژه وي. یو 2 ښځې وې، روژه یې نیولې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا حال راوړه چې 2 ښځې د روژه نیولې ده، خو دومره سخته تږې دي نږدې ده چې مړې شي ورته. رسول الله صلی الله علیه وسلم حال معلوم شو، غږ یې ونه کړ. بیا ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 ښځو روژه ده، دومره سخته تږې دي نږدې ده چې مړې شي، وایي ته یې راوغواړه. یوې ته لوښی کېږده، وایي ته پکې مخه استفراق وکړه، قی وکړه چې قی یې وکړه چې ګوري د غوښو ټوټې ده بیا دې نه راووتلې. دا بلې ته ورته هغې هم دغسې شو. وایي ګورې هغه خدای پاک چې حلال کړي وو خوراک وچکاک عام وختو کې روا ده، د هغو نه خولې بندې کړي دي چې خدای پاک حرام کړی دی چې په ټولو اوقاتو کې حرام ده، چې غیبت ده، غیبت هم ټولو ورځو ته خرابه کړی ده. غیبتونه هم کړي دي. غیبت خو د مسلمان ورور د مړو ورور غوښې خوړل. وروره ګورئ پیغام مې درته ورسوه، نو د عمل کار دی. تا خیر د نفس به دې لږ ټینګ کړه، د صبر میاشت ده، لږ صبر وکړه، خوله دې بند کړه چې بل د سره غیبت کوي ورته وروره ولې کوي؟ روژه ده، موږ خپله روژه خرابوه، دې ما را خرابوه. موږ بنده خوشحاله کوو، الله ناراضه کوو. ولې؟ د خدای حکم ده. الغیبة اشد من الزنا، حدیث مبارک ده. غیبت له ځانه مخه بد ده. یو قوم کې چې زنا وسي دا ټول قوم شرمېده وي که نه وي شرمېده. نو غیبت خو د خدای پیغمبر وایي له زنا نه بد ده. خدای دې نه بخي چې دا بنده دې ونه بخي. غیبت نه ځان ساتل پکار دی. د حرام مال نه ځان ساتل پکار دی، ځکه د حرام مال چې یو مړی د سړي په وجود کې 40 شپې خدای عبادت نه کوي، 40 شپې خدای عبادت نه کوي، دعاوې نه قبلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نفر به فی سبیل الله وي، د الله په لاره کې بوتلی به بر سر به یې وي. څه معنا؟ د داسې سړي دستي باید خدای دعا قبوله کړي، ده باندې د خدای ډېر رحمت وي. خو خوراک حرام، چکاک حرام، لباس جامې حرامه. الله ته به سوال کوي یا رب یا رب یا رب، فانا یستجاب لذلک، چېرته به قبول شي ورته دې وجه نه چې هر څه حرام دي. خیر ده لږ دې کمه وي خو حلال شي، وجود دې صفا شي، وجود دې شفاف شي. کومه غوښه حدیث مبارک کې راځي چې په حرامو باندې شنه شوه، دا به په اور د دوزخ باندې سوځول کېږي. دا چې ونه سوځول شي هلته د جنت لایق نه ګرځي، د خدای د دیدار لایق نه ګرځي، دا هلته لایق ګرځي دا وجود پاک شي. نو په حرامو باید دا غوښه شنه نه کړو، دې نه سړی ځان وساتي. د مسلمان د سپکاوي نه ځان وساتي. المسلم من سلم المسلمون باللسان ویلي. کامل مسلمان هغه ده چې د مسلمانان د ژبې او د لاس نه په امان وي. د ژبې او د لاس نه دا ډېر خطرناک شی، دې نه باید سړی ځان وساتي.
هر عبادت ګورې خپل آداب لري. داسې نه ده چې عبادت یې وکړي دستي قبول شو، و امید به لرې خو ادب یې په ځای کوې. څوک چې لمونځ وکړي دا لمونځ یې په صحیح طریقه ونه کړي، ماز نه کوي چرګ ټونګه کته پورته کړي، په اطمینان سجده، په اطمینان رکوع، په اطمینان قومه، په اطمینان جلسه دا ونه کړي، زر زر یې وکړي په یو بد شکل کې دا لمونځ یې دا هر شی خپل حقیقت لري، خپل وجود لري په عالمي امثال. هر شی ته ځان ته وجود ښایي، ډېرو احادیثو نه ثابت دي. نو دې ته یو بد شکل ورکړی سي، بیا د ده په مخ ورشول کړي چې خدای دې تا دې منځ ته هېڅ ضرورت نه لري. الله دې داسې حال وساتي چې کړي دي بېرته دې په مخ ته وغورځي. حدیث مبارک کې راځي ورب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډېر ځله به قاري قرآن وایي، قرآن به بېرته لعنت پرې وایي. ولې؟ قرآن وایي خو قرآن به عمل نه کوي، قرآن وایي خو د قرآن به صحیح تلاوت نه کوي. قرآن چې څنګه نازل شوی په رقم سره زده کړه، دا خو هر څوک زده کولی شي. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن ګورې څومره خدای اسانه کړی ده، څومره اسانه کړی دی. قرآن اعجاز ده. اوس د بلې ژبې والا چې بلې ژبې والا څوک زده کوي یو دم چیرې زده کولی شي. او قرآن عظیم شان یو داسې چاته چې بیخي ویرې نه یې کړې خو چې لږ کوشش کوي خدای پاک یې ورته وکړي. خدای قرآن اسانه کړی ده. و د اخلاص عمل دې مونږ خدای پاک غواړي. عامل الصالحات کې چې عمل دې نیکۍ کړی وي دې کې اهمترین شرط پورې دا درونو، اهمترین شرط چې اخلاص وي. حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې نیک عمل هغه ده، نیک عمل چې الله تعالی هغه د ایمان سره متصل شرط هغه ورسره وي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. وایي نیک عمل هغه ده چې عمل به خالص له ریا وي، ریا به نه وي پکې. که ریا در پکې وه چې زرګونه کاله عبادت وکړي عذاب به یې ثواب به نه وي. ریا دا معنی چې د بل چا لپاره کوي چې دی راته ښه عالم ښه بزرګ ښه عبادت کوونکی ښه سخي دا راته وایي. نه د خدای دپاره وکړه، خدای ته یې تا دپاره کوم بل چا دپاره زشت دي څه دپاره وکړه. او حضرت معاذ رضی مبارک وایي صحابي ده، وایي نیک عمل دا ده چې اول به د نیت اصلاح وي. نیت برابروي هر شي. اول نه نیت کوي څه دپاره زه کوم، الله د زړه ته ګوري. نیت به دې اصلاح وي، علم به دې په هغه مسله وي. ځکه زده یې نه کړو دا مسایل چې تاسې نه وایي زده کړي کله د روزې نه خبر دي. اوس الحمدلله زده کړو خبر چې روزه څومره دویم یاسته څه باید پکې وکړو. علم به دې وي، صبر به وي، کله به تکلیف راځي ګوري، زحمت به راځي. داسې مه کوه وروره چې روزه ماتې سوی نه وي اتې دې بیا بیبي مبارکې د لرګی نیولی وي خلکو روزه ماته راوړه زر کوه دا وکړه زر کوه دې چای نه ده پخ کړی. ولې هغې روزه نه وه، روزه نه نیسي، دا ټوله ورځ په کار او په روزګار او په تکلیف لګیا ده. خیر دا دی 5 دقیقې به کله ناوخته کېږي. اول خو د هغو دپاره مناسب دی چې وختي شی تیار کړي چې دی غوسې ته مجبوره نه شي. بیا انسان د کله ناوخته کېږي بیا غوسې مه کوه، په دې غوسه باندې به دې بېرته دا ټول عمل به دې ضایع شي. بیا خاص کر روزه ماتې وخت کې چې دعا قبلېږي، د روزهدار د خولې بوی خدای پاک ته له مشکو نه بهتره ده، د مشکو نه چې قیمتي خوشبویي ده دې نه بهتره ده. نو په هغه خاص وخت کې د خدای د رضا او د قبولې دعا وخت کې تا جنګونه شروع کړي دي. نه داسې مه کوه. د لږ د زړه ته اطمینان وکړه. دا 15 14 ساعته یا 10 ساعته یا 12 ساعته یا 13 ساعته دې کې مړ نه شوم، د لوږې دا 15 دقیقې به هم نه مړ کېږو. لږ د زړه ته اطمینان ورکړه، خپله د غوسه ختم کېږي او خپل ارامېږي. نو د هرې ګناه نه د کوشش سړی کوي د سره ته نو که فکر کوئ چې سترګې مې وساتل شي په نامحرمو ښځو ونه لګېږي. ځکه دا په زارو ککړو پیسې د ګوري دا سترګې خرابوي، سترګې د اثر یې پکې ښکاره کېږي. خدای پورې د هرې ګناه اثر وي. رسول الله چې چا غیبت کړی په غاښو کې اثر ونه لید او بل یې غوښې خوړل دي حدیثو کې ثابت دي. قرآن عظیم شان آیتونه پکې نازل شي او د غیبت اثر یې په غاښو کې ښکاره و. داسې نامحرمې ښځې ته یا کسر هلک ته په شهوت سره څوک ګوري دا په سترګو کې دا د ګناه اثر ښکاره کېږي. خو الله تعالی خاصو خلکو ته هغه وښیي، لکه رسول الله محمد معلومېده اولیاء او بزرګان ته الله تعالی وښیي. غوږونه د غیبت نه، تهمت نه، ساز و سرود نه، نارواو نه وساته. زبه د دروغو نه، د غیبت نه، د تهمت نه، د مسلمان د سپکولو نه، د حرام خوراک نه، دغو نه وساته. څو شپېته ګناهونه صرف په ژبه کې دي. لاسونه وساته، پښې وساته. بس دې ته متوجه شي چې الله زه څه داسې کار وکړم چې ته رانه پرې راضي کېږي. بس یو ځل دا فکر جوړ شو بیا به خدای فکر درکوي. محاسن د ما د بیان دا ورونو چې یو عظیمه میاشت راتلونکې ده. موږ تاسو ته الله توفیق راکړي چې په ښه خوشحالۍ سره ښه د زړه نه په ډک زړه باندې وکړو چې مرحبا مرحبا هر کله راسې خدای دې خیر راوله. او الله ته به سوال کړو چې خدای موږ ته توفیق دې خیر راکړه، او الله ته به سوال کړو چې خدای پاکه دې موږ نه قبول کړه. ځکه الله چې قبول نه کړي بیا خو هېڅ حیثیت هم نه لري الله په حضور کې. الله موږ ټولو توفیق نصیب وګرځي. اقول قولي هذا استغفر الله لي